بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خويندو ډاکټر اسف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن با خبرې کوو د یو داسې خوراک باره کې چې هغه تاسو لپاره ډیر زیات ضروری دی، خصوصا خلکو ته د وزن ولا چې دا کومې مسلې وي چې وزن زیاتی او بیا دغه خلکو کې نور مسایل راشي او خاص کر د هاضمې مسلې تقریبا هر یو انسان ته دي. د دې لپاره قدرتي خوراکونو باندې اکثر زور ورکوم چې مونږ د قدرتي خوراکونو کده د استعمال زیات کو او دا سيزونه په خپل زندګۍ کې راولو، نو دې سره کم از کم دا کېدی شي چې یاره مونږه د دوايانو نه بچو او زمونږ صحت هغه چې کوم هغه کې پازیټیو سيزونه دي، کوم هغه کې د لپاره ضروري سيزونه دي، هغه مونږه د قدرت نه واخلو. انځر یعنی انجیر باره کې زما ویډیو شته دی په اردو چینل باندې مشته دی، په دې پښتو چینل باندې مشته دی چې هغه سونه خصيص دی، په هغه کې څومره زبردست ستاسو لپاره قدرتي داسې سيزونه دي چې هغه د وجنه ستاسو وجود خوي او ورسره دا انځر یا انجیر بیا په کومه طریقه استعمال شي چې تاسو ته دینه भरपूर فائدې واخلي او تاسو ته مکمل د دې فائدې ورسینو دا غي باره کې بلن خبره کوو. او بیا دا انځر ک تاسو د زیتون تیل سره مکس کړئ، د زیتون تیل کې دا ډوب کړئ او اغه نه بعد بیا تاسو استعمال کړئ، نو فائدې څومره زیاتې دي شي او کم کسان دا کولی شي. نو دا ټولې خبرې به دی ویډیو کې کومه، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او لایک ضرور کړئ. انځر چې کوم دی کې د ټولو نه اول سیز هغه دا دی چې دا یو داسې فروټ دی چې د دې ډېر کم ګلایسیمیک انډیکس دی، یعنی په دې کې خواږه بالکل کم دي. نو د شوګر مریضان چې کم دی هغه هم انځر استعمالولی شي، د انجیر استعمال کولی شي. بیا دې نه علاوه د بلډ پریشر مریضان دا استعمالولی شي، که د زړه مریضان وي، که د ګردو مریضان وي، نو چاته د دې ممانعت نشته، دا منې نه دی چې یاره انځر تاسو نشي استعمالولی. دا هر یو کس استعمالولی شي، که دغه صحت هر رنګي، که دغه عمر هر رنګي. دا یو قدرتي میوه ده چې ټولې استعمالولی شي. اوس که دا تاسو استعمالوي نو په دې کې وایټامین سی شته، په دې کې وایټامین ډي شته، په دې کې کیلشیم شته، په دې کې میګنیشیم، په دې کې زنک، په دې کې آیرن، مختلف داسې سيزونه دي، وایټامین ای پکې شته، انټي اکسیډنټس پکې شته دي. نو انځر کومه استعمالو دي نه مونږ ته څه فائدې کیدي شي. بی کمپلیکس پکې شته دي. د ټول نه اول سیس چې کوم دی دا زموږ د هاضمې لپاره انتهایی خصيص دی چې د کې فایبر خډیر دی، ریشه پکې خډیر ده. نو که دا مونږه استعمالو نو هغه خلک چې خېټه نرم وي یا هغه خلک چې کم د قبض شکار وي، خېټه سخت وي، نو دا غي خېټه اعتدال سره شي، دا غي هاضمه خشي. او دا خبره سو پیری ما کړی چې هاضمه خوي نو ستاسو وجود دا نور چې کم هغه سره سيزونه دي، نور کم سیستمز دي او ور سره خوي. یعنی د هاضمې مریضانو ته اکثر د ډیپریشن مسله ورته وي، چې هاضمه ټیک وي، دا سي نور شوګر بلډ پریشر وغیرہ دا سيزونه کنټرول وي او دا غي صحت نور خوي، ځکه چې دا غي میټابولیک ریټ د باډي کم دی اډیر بهترین روان وي. نو دې سره هاضمه خشي. هاضمې خکېدو سره چې کوم دی نو دینه موږ ته مختلف سيزونه چې څنګه ما مخکې یاد کړل چې دې کې کیلشیم، وایټامین ډي، میګنیشیم، مختلف نمکیات دي پکې او خاص کر زنک دی پکې، دینه علاوه وایټامین ای دی پکې، وایټامین سی دی پکې. دا وایټامین ای چې کوم دی دا یو انټي اکسیډنټ دی. څنګه چې تاسو ته مو ویل چې وخت تیریدو سره چې زموږ په بدن کې کم دا ویر ان ټیر راځي، زمونږه وخت تیریدو سره بدن کمزوري کیږي، نو دغه کمزورتیا دا سلو کی او تر ډیر وخت پورې زمونږه چې کوم پټی دي، زمونږ چې کوم اډو کی دي، زمونږ چې کوم سیستمز دي، یعنی زړه، جگر، ګرده، دا ټول سيزونه دا ورسره زبردست طریقې سره روان وي او بیماریاں کم نه کمی وي. ورسره وایټامین سی دی، نو دا وایټامین سی چې کوم دی مدافعتي نظام زمونږه بوست کوي. زمونږ مدافعتي نظام چې خینو په مونږ باندې دا وایرل بیماریاں لکه نزله، زکامونه، دغه ټایپ سيزونه، سینې بیماریاں، مړی بیماریاں دغه په وجود کې کم نه کم شي او انسان روغ صحت لري. اوس د روغ صحت نه بعد بیا کوم ګور څنګه چې ما ذکر وکړ انځر کې په دې کې وایټامینز مختلف قسم شته، وایټامین بی پکې شته، بی کمپلیکس پکې شته، کوم چې زمونږ د نروز لپاره، زمونږ د عصبي صحت لپاره بهترین دي. نو که چا هیره زیاته وي، د چا دماغ کمزوري وي، نو انځر کله دې استعمال کوي نو هغه یقینا چې دا غي جسمانی صحت او دا غي ذهني صحت هم دا به ورسره خي، سټرس لیول به کم وي، دماغ به فرش وي، قوت فیصله چې کوم دا به ټیک وي، دی به الرټ وي، د یاداشت به خوي. نو که هر عمر کسان دا استعمال کې انځر نو دي دماغ ورسره یقیني طور تیزی دی شي. بیا ما چې څنګه خبرو کې چې د شوګر بلډ پریشر لپاره شوګر دې سره بالکل نه زیاتیږي. دا تاسو د یو وخت داسې خوراک دی چې تاسو ته انرژي ملو شي، خو شوګر نه زیاتې. د بلډ پریشر مریضان دې استعمال کولی شي، د زړه مریضان دې استعمال کولی شي، بلکې د زړه لپاره دا انتهایی خدای په دې کې داسې سيزونه دي زمونږه میټابولیک ریټ خکی. نو زمونږه چې کومه زائد چربی ده، زیاته چربی ده، هغه د وجود نه ختمي، ستاسو د کولیسټرول دا مسلې، د لیپید پروفایل دا مسلې
دا ورسره ښه وي. نو که تاسو د انځر استعمال کوئ هاضمه هم ورسره ښي، شوګر بلډ پریشر هم ورسره ښي. بیا هغه کسان اکثر داسې وایي چې موږ وزن کمول غواړو، موږ خوراک کمول غواړو، موږ خوراک نه هغه څیزونه ویستل غواړو چې کوم زموږ وزن زیاتوي، نو دا خواږه غوړ دا څیزونه کاربوهایډریټس چې کوم شي کې زیات وي که تاسو لرې کوئ او برنچ په ټایم کې یا یو ټایم دپاره چې تاسو اوږې کېږي خپله اولګه ختمولو دپاره تاسو د انځر استعمال کوئ نو هم به تاسو ته فروټ میلاویږي، د دې د فایدې به درته میلاویږي او هغې نه علاوه ستاسو وزن به نه زیاتېږي. که وزن کمول غواړئ نو دا وزن کمېدو دې سره ډېر ګهره تعلق دی، دې سره وزن به یقیني طور کمیږي. بیا جناب راځو د انځر نورې فایدې څنګه چې ما وایي چې په دې کې میګنیشیم شته، په دې کې زنک شته، په دې کې آیرن شته، په دې کې داسې مختلف څیزونه دي. خاص کر زنک زموږ د بدن هر یو خلیې لپاره ضروري دی، خصوصا مردانه کمزوري که چاته هغې دپاره هم انځر زبردست چیز دی که دا استعمالوي. پکې میګنیشیم دی، پکې زنک دی. چاته چې اکثر له دې زنانو ته یره ستوماني زر راځي، پټې کمزوري کېږي، هغه زنانو دپاره انځر زبردست چیز دی. میګنیشیم دی پکې او دې نه علاوه پوټاشیم دی پکې، نو دا د پټو دپاره انتهایی زبردست چیز دی. که د چا سټیمنا کمه وي هغې انځر که د استعمال زیات کوي دې سره سټیمنا زیاتېدی شي. بیا د ټول نه د فایدې خبره پکې دا ده چې دا تازه هم میلاویږي او ډرای فروټس په شکل کې هم انځر میلاویږي. نو تاسو که سیزن نه وي نو ډرای فروټس کې د انځر استعمال کولی شي، فایدې بیا تقریبا چې هم هغه تاسو ته میلاویږي. بیا دا انځر چې کوم دی مختلف خلک څوک یې پیاو کې واچوي، څوک یې اوبو کې خوشته کي او د ډرای فروټس چې کوم یادوم او هغې نه علاوه ډېر خلک پکې دا کوي چې لږ شان د زیتونو تیل دې سره مکس کړي، لږ شان د زیتونو تیلو کې دا خوشته کي او دې انځر سره د زیتونو تیل چې کوم فایدې دي نو هغه هم درته حاصل شي. زیتونو تیل څنګه چې تاسو ته پته ده چې ستاسو د صحت دپاره شوګر بلډ پریشر مریضانو دپاره هغې باندې غوړ بند وي، نو د زیتونو تیل لږ شان مقدار کې هغې استعمالولی شي، کټوی روټۍ کې هم استعمالولی شي او که دا خوري دې سره صحت هم ښه وي. وزن کمولو دپاره زبردست چیز دی. صحت بهتر ساتلو دپاره ګورئ زمونږ جسم ته چې کوم دی نو غوړ هم پکار دی، خو په داسې صورت کې پکار وي چې نقصان دې نه وي. نو که موږ د زیتونو تیل داسې لږ شان استعمالو هغه یقینا چې زموږ د صحت لپاره انتهایی زبردست چیز دی. بیا که د انځر فایدې هم ورسره میلو شي نو دغه چیز که تاسو استعمالوي هاضمه هم ورسره ښي او بیا خاص کر قبض چې چاته ډېر زیات نو که د شپې لږ شان زیتونو تیلو کې انځر دا خوشته کي او دا سحر کې وخوري نو د هغې به خېټه همیشه لپاره ټیک وي، د هغې هاضمه به همیشه لپاره ټیک وي، هغې ته به د معدې مسلې کم نه کم وي. او بل د زیتونو د تیلو فایدې تاسو ته ما په یو بل ویډیو کې بیان کړی وي. په زیتونو تیلو باندې زما ویډیو شته، زه به په دې کې لینک هم شیر کړم، تاسو هغه هم کتی شي چې تاسو ته د زیتونو د تیل د هغې څومره فایدې دي. نو که دا دواړه انځر او د زیتونو تیل میکس شي د دې فایدې به یقینا یو په دوه شي. امید لرم ورونو خویندو چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو ګڼئ چې دا معلومات فایده مند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.